فرضي حج ته لاړ شم او د قربانۍ د وجې نه پاتې کېږي. الله رب العزت دې ماته عفو وکړي او ټولو مسلمانانو ته دې الله عفو وکړي. آمین. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو دا تاجان دا یو ویډیو دا تاسو سره شیر کوم. تاجان وایي چې زما په زړه باندې غټ ارمان دی چې زه حج له لاړ شم، خو چې کله هم دو حج ټایم راشي یعنې حج له ځمه نو دا حج د وجې لکه قرباني راشي یا قربانۍ په وجه د منه حج پاتې شي، نو زما په زړه باندې یو غټ ارمان دی. راځه ویډیو سره رومبه شیر کوو. ویډیو نه بعد بیا موږ خپلې یو څو خبرې کوو. الله تعالی یقین وکړي چې هر کال زه کوشش کوم چې فرضي حج ته لاړ شم او د قربانۍ د وجې نه پاتې کېږي. الله رب العزت دې ماته عفو وکړي او ټولو مسلمانانو ته دې الله عفو وکړي. آمین. موږ په مختلفو ولایتونو کې قرباني لرو او تاسو هم خپلو قربانۍ ته متوجه شئ. په کوم ولایتونو کې قرباني لرو راځئ زموږ ملتیاو کې ځینې ونالو بس بېوخته ځانونه فیصلې ماشاءالله ووایه ورته ماشاءالله ورته ووایه ماشاءالله ننګرهار ولایت لغمان. دوستان دغه ویډیو ستاسو سره موږ شیر کړه. تاجان وایي چې مطلب حج له تلل چې کوم دی زما لوی ارمان دی، خو چې کله هم زه دغه وکړمه یعنې حج له تیاري کوم نو د قربانۍ په وجه حج زموږ نه پاتې شي. نو الله پاک دې موږ ټول بوځي، یعنې یوازې تاجان نه چې هر یو کس په زړه دا ارمان دی چې زه هم لاړم حج له یا عمرې له، یعنې ډېر یو ښایسته ځای دی. الله پاک یې له موږ بوځي حج له، تاسو هم موږ هم. نو دغه ویډیو تاجان چې ستاسو سره موږ شیر کړه شاید چې ستاسو به ډېره زیاته خوښي وي. دا خو ده د قربانۍ په باره کې کړې وه، یعنې کله چې اختر ته یو ورځ به پاتې وو، خو ستاسو سره موږ صرف د ده دا یو ویډیو یو کلیپ شیر کړو چې دی هم دا وایي چې زما په زړه دا ارمان دی چې زه هم حج له لاړم. الله پاک دې ده سره موږ هم حج له بوځي او ورسره عمرې له هم بوځي. نو دغه ویډیو ستاسو سره موږ شیر کړه چې ستاسو خوښه شوي هم وي. نو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ دا پیج لایک او فالو کړئ، او که ویډیو زموږ په چینل باندې ظهور ټیکنیکل پونیر زموږ چینل د داسې قسم ویډیوګانو دپاره ضرور سبسکرایب کړئ. داسې قسم ویډیوګانو تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. نو موږ له راکړه اجازت پر روانو ویډیو کې میلاویږو. د الله په امان.